سلام علیکم ګرانو دوستانو، نن به زه تاسو ته یو ډېر تازه او مهم خبر درکړم چې پاکستان کرکټ بورډ چې کوم د افغانستان ته بلنه ورکړې ده چې تاسو راسئ او دلته په پاکستان کې خپلې لوبې ترسره کړئ. ویډیو تر آخره پورې وګورئ، په هر څه به تاسو پوه شئ. زه به تاسو ته وایم چې دغه د زیمبابوې او د افغانستان چې کوم دغه فروری میاشتې کې یو سیریز ترسره کیدونکی او دغه هم د اف ټي پي پروګرام په اساس باندې آی سی سی ورته برابر کړی و او زه به تاسو ته وایم چې اوس زیمبابوې کې هم لاکډاون لګېدلی ده، دغه وایرس ورکې زیات شوی ده او بل طرف ته زیمبابوې بیا وایي چې موږ نشو کولی چې زیمبابوې کې دغه سیریز ترسره کړو او تاسو ښه خبر یاستئ چې افغانستان هم نشي کولی چې په دوبۍ کې دغه سیریز ترسره کړي، ځکه د افغانستان لوبغاړو ته یو میاشته پورې دغه ویزې ورکړې دي او دوی دغه فروری میاشتې کې بیا دغه ویزې ایکسپایر کیږي او د افغانستان او د زیمبابوې چې کوم سیریز ترسره کیدونکی ده په فروری میاشتې کې په دغه کې 2 ټیسټ لوبې دي او همدغسې 3 شره ورځې لوبې دوی خپل مابین کې ترسره کوي او همدغسې امکان یې درلودو چې په دغه کې 250 ورځې لوبې دوی ترسره کړي. زه به تاسو ته وایم چې افغانستان کرکټ بورډ دغه کوشش هم کړی و چې دوی دغه د زیمبابوې سره چې کوم سیریز ده، اول خو دوی دغه آیلینډ سیریز هم په عمان کې ترسره کوو، ځکه هلته که موږ وګورو مصارف هم ډېر زیات دي، د عمان ډېر قیمته وطن ده او بل طرف ته دغه د زیمبابوې هم افغانستان کرکټ بورډ کوشش کوي چې دغه سیریز هم په عمان کې ترسره کړي، خو دغه نه وروسته ورته پاکستان بلنه ورکړې ده. نو پاکستان ډېره کلکه باندې افغانستان نه دغه غوښتلې ده چې تاسو لاړ شئ پاکستان ته او په پاکستان کې زیمبابوې سره سیریز ترسره کوي او موږ به پوره کوشش کوو چې د تاسو دغه سیریز په ښه سطح باندې یعنې پاکستان کې ترسره سي او دغسې لایو هم د تاسو مینوالو ته یعنې دغه سیریز موږ نشر کړو او بل طرف ته به دوی دا خبر هم کړې ده چې په پاکستان کې افغانان هم ډېر زیات اوسېږي، نو دوی ته به هم یو ډېره ښه تفریح پیدا سي چې هلته چې لاړ سي او د افغانستان لوبې په میدان کې وکتلی سي. او بل طرف ته پاکستان د دې لپاره هم افغانستان ته بلنه ورکړې ده چې دغه پاکستان سوپر لیګ کې چې کوم د 15 افغان لوبغاړي لکه رشید خان، مجیب زدران، قیس احمد، محمد نبی، نور احمد په پاکستان سوپر لیګ کې اخیستل شوي دي، یعنې چې څنګه دغه سیریز ختم سي دوی به ډایرکټ پاکستان سوپر لیګ کې د افغانستان لوبغاړي ولوبېږي، یعنې کرنټین نه به بچ سي او همدغسې یعنې زیاتره هم لوبو کې به د افغانستان رشید خان، خاص کر نبی او مجیب د منګه په پاکستان سوپر لیګ کې ولوبېږي. نو دغه هم یوه وجه کېدلی سي ځکه خو پاکستان افغانستان ته بلنه ورکړې ده. نو تاسو په نظر باندې افغانستان ته پکار ده چې لاړ سي پاکستان ته، ولته زیمبابوې سره دوی خپل سیریز ترسره کړي؟ لاندې په کمنټ کې ولیکئ او همدغسې تازه خبرو لپاره تاسو دغه چینل هم در سره سبسکرایب کولی شئ.